السلام علیکم پښتنو. که څلور نښې در پکې وي کمې چې زه اوس تا ته بیانوم نو ته بیا پوه شه چې ته فل نشه یې، ته خو تباه یې، خپل فیملی به د ځان سره تباه کړې، خپل بچي به تباه کړې، د هغوی مستقبل به تباه او برباد کړې. او هغه نشه د څه نشه ده؟ هغه د دې موبایل نشه ده. څلور نښې څه دي؟ که چېرې ته سحر وختي راپاسې او ستا بل هېڅ کار نه وي او د بالښت نه لاندې موبایل راواخلې او موبایل کې ګورې چې چا راته ټلیفون کړی دی یا فیسبوک ته ننوځې یا ټیک ټاک ته ننوځې، چې ته څه هم کې خو چې سهار سترګې ستا کولاویږي او ته موبایل راخلې، دا اولنۍ نښه ده. نو د دې مطلب دا دی چې دا نشه تا ته لګېدلې ده او دا نشه تا نور هم غرق کوي. دویمه، چې کله ته باتروم ته ځې یعنې واشروم ته ځې د خپل حاجت پوره کېدلو دپاره او دا موبایل تا د ځان سره ویوړلو، نو دا دویمه نښه ده چې ته په دې نشه کې ډوبې، دې تا راکاږي. په دې دویمه کې یو بله نښه هم ده، که چېرې یو ټیم کې ستا اډو ضرورت نه وي یو ځای ته د موبایل د وړلو، یعنې ته جومات ته ځې او موبایل د ځان سره وړې، په دې خبره ته پوهېږې چې زه فرض مونځ کوم او بیا راځم سنت په کور کې کوم او په دې کې زما 8 منټه لګي او ته د ځان سره موبایل وړې او بیا تا ته دا هم پته ده چې هلته بیا زه سایلنټ ساتم یا بیا جاز موډ ته اړوم، دا خلک چې کوم جاز راولي فلایټ موډ ورته وایي، او ته بیا هم د ځان سره وړې، نو ته په دې نشه باندې راوختې. د هغې حل هم زه تا ته ښیم. یا مطلب تا ته څه ټایم هم ټلیفون وشي، تا ته موبایل وشي او ته بیا دا راواخلې په هغه باندې خبرې وکړې او د خبرو نه بعد بیا ته په دې موبایل باندې لګیا یې، مطلب 20 منټه 13 منټه او صرف ته سکرالینګ کې فیسبوک کې لګیا ټیک ټاک کې لګیا یې، نو د دې دا درېیمه نښه ده. بله چې کله ته یو ځای ته ځې او تا ته پته نه وي چې څه وکړمه او ته بغیر څه وجې یا ستا څه کار نه وي او تا موبایل راواغست او په هغې کې ته لګیا شولې، دا د دې څلور نښې دي. که چېرې دا څلور نښې په تا کې وروره دا نشه تا ته لګېدلې ده، که هغه مور ده نو بچي به تباه کوي، که هغه پلار دی هغه هم بچي تباه کوي، که هغه استاذ دی هغه به شاګردان هم تباه کوي. یعنې ته خو تلې راغلې، که دا څلور در پکې خو په دې کې بیا د بیخي د خبرې ګنجایش نشته، ته فل نشه یې د موبایل او ته په مخ کې وړاندې نشې تلې. که درې در پکې نو بیا مطلب لږه ډېره ګزاره کې، که دوه در پکې نو اوس به ته د دې نه ځان څنګه خلاصې. زه دا نه وایم چې کوم زنانه یا کومې جینکۍ یا کوم ځوانان موبایل استعمالوي دی به په هغې کې غلط څیزونه ګوري، کیدای شي چې ستا تربیت ښه شوي خو هغه مور چې هغه هر وخت په موبایل کې لګیا وي دا په زوی باندې غلط اثر کوي، ګوري چې زما مور څه کوي زه به هم هغه کومه. که یو پلار په دې کې هر وخت لګیا وي نو بچي ته یې پام نه وي، نو بچی همدغه سوچ کوي چې په دې موبایل کې به جوړې ډېر ښه څیزونه وي، دا به یو ښه څیز وي، ځکه چې المرء علی دین خلیله، چې په کوم محفل کې کښېنې د هغې رنګ به تا ته لګي. لږ حقیقت ته راشئ، حقیقي ژوند نه مزه واخلئ، د ناستې پاستې وخت وپېژنئ، د موبایل نه راغستلو وخت وپېژنئ. اوس د دې نه به ته خلاصېږې څنګه؟ بیا زه دې خبرې ته واپس راځم. خلاصې دا ده چې کله ته د دې څیزونو نه خلاصېږې او ته ډېر زیات مجبور یې چې یار څه وکړمه، زه عادت شوی یم، نو چې د کم کار نه ته نه خلاصېږې د هغې سره به ته ضد کې په ځان باندې به سخته تېرې. موبایل لا 2 وخته ورکه، په هغې کې یوه ګنټه ته استعمالوه ضروري خبرې، یا که تا ته وټساپ باندې ضروري خبره راځي یا په ټیک ټاک باندې تا ته یو میسج میلاو شي یا چې هر څه وي، خو د ضرورت په وخت کې تا په دې باندې خبرې وکړې دی بیا سایډ ته کېږده. او که ته وي چې نه زه خامخا سکرالینګ کوم، فیسبوک ګورم، ټیک ټاک ګورم، یوټیوب ګورم، نو هغې له ته یو مختص وخت ورکه. ته چې کور ته لاړ شي بچو ته دې پام نه وي، کور والا ته دې پام نه وي، مور او پلار ته دې پام نه وي، ته به کومه نشه باندې عادت یې، ته به دې پوهېږې. یقین وکړه دا کمې نشې چې دي زه به ترې هغه بهتره وګڼم، ښه څیز نه دی خو هغه بهتره دی، هغه بیا هم یو وخت خو کم از کم ځان ته وګوري، خپل فیملی ته وګوري، بچو ته وګوري. ته 24 ګنټې په دې څیز کې لګیا یې، دې نه تا څه فایده واغسته؟ هېڅ فایده دې نه ده اخیستې. او که څوک دې فایده اخلي د هغه هم ټایم معلوم وي، دا موبایل موږ هم استعمالوو، خو که دا نشه په تا کې وي، دا کم څلور نښې چې تا ته ما یادې کړلې دا بیا تا تباهۍ طرف ته بوځي. ځان دپاره وخت مقرر کا، د روټۍ ټایم کې ته موبایل مه راخله، د چای ټایم کې موبایل مه راخله، د ملګرو سره کښېنې موبایل مه راخله، بغیر ضرورت نه موبایل مه راخله. په دې خبره باندې ځان پوه کړه، ځکه چې دا بیا تا انزایټي طرف ته بوځي، ډپریشن طرف ته بوځي. تاسو سوچ وکړئ موبایل زه په خپله هم استعمالوم، دا چې کله تاسو بغیر ضرورته استعمالوئ ستا په دې سر باندې دې درد راولي، تا ته د سترګو پرابلم جوړوي، دې تا ته د ذهن مطلب مسایل تا ته جوړوي، ډپریشن، انزایټي، دې دومره مسایل جوړ کړي چې تاسو سوچ نشئ کولی. او که څوک د کاروبار دپاره استعمالي د هغې بیا خپل ټایم وي، د دې مطلب دا نه دی چې 24 ګنټې به ته په دې کې لګیا یې. لږ د ژوند نه مزه واخلئ، د حالاتو نه مزه واخلئ. مطلب الله تعالی د موبایل نه هټ کر د دې سکرین نه
هټ کر ډېر څیزونه پیدا کړي دي چې په هغه کې انسان ته خوشحالي میلاویږي، انسان ته پکې سکون میلاویږي. هغه ستاسو بچي دي، هغه ستاسو کور والا ده، هغه ستاسو مور ده، پلار دی ستاسو، ملګري دي، یاران دي، دوستان دي، یو ځای ته چکر لګول دي، مازدیګر انجوای کول دي، سهار انجوای کول دي، مونځ انجوای کول دي، د چا نه دعا غستل دي. دې څیزونو کې ډېره غټه مزه ده. خو دغه څیزونه نه چې موږ لرې ساتلي یا گیم، مطلب موږ گیم کو، کرکټ کو، فوټبال کو، منډه وهو، صحیح ده، همدا ټول څیزونه چې موږ لرې ساتلي یو دا د موبایل محترم استعمال، د دې استعمال موږ دې حد ته رارسولی یو. د دې نشې نه ځان وساته. دا نشه ډېره خطرناکه ده. دا یوازې ستا د بچو د مستقبل هم دا بربادولی شي. اوس ستا په لاس کې د تی کوم طرف ته بوځي، په دې په خپله سوچ وکړو، د دې نشې نه ځان وساته. یو جهان مننه.